إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات دا مبارک نشست تعلق ساتي دا هغه مسائل سره چې هغه د قرباني په باره کې دي، خويندو او ورونو ته پوښتلي دي او کوم سوالونه چې زمانه شي د قرباني په باره کې هغه په هر قسمه طریقه ما ته رسیدلي دي، هغه ملګرو را جمع کړي دي. الحمدلله کوشش وکړو چې دغه جوابات د ټولو سوالونو جوابات په دې نشست کې وکړو. د ورځې د ذوالحجې اولنۍ ورځې دي مبارکې، او په دې کې اکثر مسائل چې راځي مخې ته نو هغه یا د حج سره تعلق ساتي او یا د قربانۍ سره تعلق ساتي، او یو عبادت چې منګه کوو او یا د کولو اراده نو پکار دی چې د غیب مبارک ښه کافي معلومات زما استاد سره یې د قرباني د مسائل د اهم مسائل او آسان مسائل دي. د خبره ساتي چې قرباني مسائل ډیر آسان مسائل دي، ګران نه دي، خو لږ سوچ او فکر سره چې سړی واوري. د یو سوال کړی د اولنې سوال په دې نشست کې هغه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څو پیرې قرباني کړې ده، اختر ده. الجواب وبالله التوفیق. امام احمد بن حنبل، امام ترمذی د دوانو دا روایت راوړی دی د عبد الله بن عمر نه. پای کې دا دی چې اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې ټول لس کاله تیر کړي. يضحي كل سنه، هر کال به قرباني کوله. خو مسله دا چې دې حدیث ته سند دا کمزور دی، نو کدا حدیث صحیح و سندن نو بیا خدا فیصله کون خبره و، خو راجح دا چې دا حدیث سندن کمزور دی. خو د بل طرف نه دا خبره ثابتېږي او هغه دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه وکړي نو پای کې به دا خبره ته ملو شي چې رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات هرسناک په دې قرباني کولو باندې، تر دې چې په سفر کې هم کړی دا. امام مسلم رحمه الله روایت راوړی دی د ثوبان رضی الله عنه وجه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته. رسول الله صلی الله علیه وسلم علال کو هغه ساروی چې د قربانیو وی بیا ما ته وی چې ثوبانه د دې د غوخه برابر کا پخې کا، فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينه. نو بیا ما دغینا هغه غوخه ورکوله تر دې چې مدینه ته ورسېدو. نو دې نه ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې په سفر کې کړی دا، نو چې کله په مدینه کې بیا خو به کړی. بل دا چې امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده، من کان له ساعه، د چا چې طاقتي ولم يضحي او بیا قرباني ونه کړه، فلا يقربن مصلانا، نو زمونږ عیدګاه ته د منزل نه راځي. د دینم د ثابتېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تاکید سره وکړه. اکثر علماء دا خبره لیکلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم هر کال قرباني کړی ده، خو بدایت ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم نه کال د اختر قرباني وکړي او یو کال یې کړی ده د حج قرباني. د حج قرباني او اختر قرباني دا جدا ده. ذکر جابر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې نه کال تیر کړو حج ونه کو. ثم اذن في الناس في العاشره، فلسم کال باندې به چرته حج لاړو
دغه کال حج وکړو نو په هغه حج کې قرباني وکړه د حج قران نو دینه د ثابت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کداغه خبره صحیح شي چې هر کال قرباني کړی د نو سو کال قرباني وکړه د اختر نه کال او یو کال د څه شو هغه د حج شو دغه جدا قرباني ده والله اعلم د ورو ته پوس کړی دی چې د ساروی د لالولو د قرباني د ساروی د لالولو وخت کله ختمي الجواب وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد د اختر د منځنه بعد او ختميږي د اختر سلورمې ورځ باندې چې نور ډوب شي د اختر په سلورمه ورځ چې نور ډوب شي امام احمد بن حنبل امام ابن حبان رحمهم الله دوانو دا روایت راوړی رسول صلی الله علیه وسلم كل ايام التشريق ذبح ايام التشريق طولي د علالول ورځي نو یو خو د اختر ورشوه اخو داود ايام التشريق یو لسمه دولسمه دیلسمه نو د سور ورځي شو ټولي سلور ورځي شو نو د سلور ورځي د علالول ورځي نو وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد ختميږي د اختر په سلورمه چې کله نور ډوب شي د دې سره دا وخت ختم شو او چې څومره مخکې کېغه غوړه دغه د اختر په اول ورځ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا ورځ غوړه ورځ د ورځو کې بلدا چې په دې ورځ باندې ډیر اعمال کې حجیان ډیر عبادتونه کې دا غوړه ورځ ده نو په دغه ورځ باندې قرباني کول د ټولو نه غوړه او کو چا لیټ کړه دویمه ته دریمه ته سلورمه ته نو قرباني کی خودم رچ غوړه کارته پاتې شو څومره چې نږدې نو دومره د غوړه عمل له او څومره چې زری والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې د هغه قرباني څه حکم دی او د هغه ساروی چې هغه حلال کړی شي د اختر د منځنه مخ کې الجواب د اختر د منځنه مخ کې ساروی حلالول د اختر قرباني نه حسابيږي بلکې دا عام غوخه ده چې د کور ولا د پاره ساروی حلال کو دا عام غوخه حسابي او په صحیح بخاری کې د روایت د براء ابن عازب رضی الله عنه چې من ذبح قبل الصلاه چې د اختر د منځنه مخ کې ساروی حلال کو فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء ندا غوخه ده چې د خپل کور ولا لپاره ویوړه ساده غوخه ده او قرباني نه حسابيږي ده په روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې ده من ذبح قبل الصلاه چې د اختر د منځنه مخ کې ساروی حلال کو فليذبح شاة مكانها بل ساروی دغه په ځای حلال کی بل ساروی دی دغه په ځای حلال کی چې مخ کې چل کړي ناغه قرباني نه حسابيږي والله اعلم خدای ورو سوال کړی دی چې غور عمل کم یو دی ساروی اغسته اولا لول کنه دغه پیسې غریبانانو لور کول الجواب دلته وهمه مساله نن سبا خو د فیسبوک او د انټرنیټ او د غن بلا دور دی نو د لیبرل طبقه چې د زموږ په دې ملکونو کې علمانیان او لیبرل چې وته ویل کی چې دوی دا خبره کوي چې دین بس په جمعات کې جمعات نه بهر د دین سکار نشته نن سبا یو څو ویډیوګانې چلیږي مالي دلی د ډېر فائدہ من خبره یو ویډیو کې دا خی چې یو کولمه دا او غریب دا او خوراکي نشتی او خو کې گاونډي چې کم دین او هغه ساروی غسته ده او علالی د اختر پورس خاطر سمې سي جوړ کې دی ویډیو نه سر رساله ورکه س پیغام نو پیغام دادې چې د دین خدا کارو د سنه د دې قربانینا د دې گاونډي خیال ساتل دتی خو بعضو کسان ویډیو جوړ کړی دا یو سړی غریب دی یې لیکل تحریر نقل کړي مقاله منشر کړي چې یو سړی حج لروانو او گاونډي په خاطر هغه ډیر غریبو او د لور په سری ما بوله وریدو د لور په سری
لوپټه پرتوش لیدلی دی غریب لور وه. نو دا کم چې حج لتونه هغه ورته دعاګانې کوه ماته حج لزم. وی هغه غریب دغه ماشومې لوپټه برابروله وی الله دې قبول کړي. څه میسیج دي چې نه ورکوې؟ وی دا میسیج ورکوو چې حج پرېږده. تاسو به په ځان پوه هم نه شئ د دین نه به اخلاص کړي. والله العظیم دا دومره غټ خبیثان دي. ها عوام څه وګوره څومره ښکلې خبره. نه حج ته څه ضرورت دی؟ لږ غریب له پیسې ورکړه ګنې. نن تا حج پرېښو، ده پرېښو، هغه پرېښو، هغه پرېښو. د اسلام یو په شاعرو کې یو غټه شاعره لاړه ختمه شو، رکن ختم شو. نن تا ووایي قرباني مه کوه غریب له پیسې ورکړه، هغه بل ووایي قرباني مه کوه، قرباني ختمه شو. هسې ما سوچ کوم دوی ظالمانو چې ته داسې ونه وي چې دا لیبرل خلک چې روزانه څومره ګیرې خرې او نایانو له پیسې ورکوي، که دا را جمع کړي نو د غریبانو به څومره کار کېږي. که دوی دا ګیرې ونه خري او دا ګیرې وړې نه کړي او دا پیسې چاله ورکړي غریبانانو له، څومره کار به کېږي د غریبانانو، څومره کار به پرې روان شي. که د دې ټیویانو د دې ډیشونو په ځای باندې دا پیسې راول غریبانانو له ورکړي، دا پیغام به ته چې ته وانه اورې نه څوک نشر کوي. شرطیان ته د فیسبوک ولټوه داسې به ته پکې ډېر ښه میسیج میلاو شي، ویډیو به جوړه کړي، سړی به غریب وي، به جاړي ناست به یا به بیماري او بل لږې څاروی حلالوي. نو وګوره د دې نه ښه دا نه و چې ده څه کړی وی د غریب له پیسې ورکړی. نه نه دا غوښه هم د غریب به وخوري، دا غوښه غریب له به ورکړي که نه. عبادت ته څنګه ختمې په مسلمانانو باندې؟ موږ د عوام نه پوهېږي دوی په دې چالونو باندې. نو که چېرته یو عالم خبره هم وکړي یاره وایي د علما هم بل څه کار نشته. اوس ته وګوره دې کې څه و؟ هغه څومره ښکلې خبره وکړه چې غریب د لور په سر باندې لوپټه برابر کړه شلېدلې او وي زه الله دې قبول کړي. نو اوس څه کوې ته په هغه باندې چې د حج پرېږدي کوم چې رکن دی او په هغه واجب دی او د هغه طاقت رسي. داسې یو میسج وکړه وایي حجونه مو کوي، قربانیانې مو کوي، خو غریبانان پکې هیر نه کوي. صحیح ده داسې وکړه که نه؟ نو ته به حج سره ختمې او ته به قرباني سره ختمې او داسې به نور عبادتونو باندې قیاس کوو. نورو باره کې هم دقه وایي چې ته سم کې نو دې په ځای به دې څه کړی وی؟ دې په ځای به دې غریب له ورکړی. که ته جومات جوړې، جومات خو شتي کلي کې دې په ځای به دې چا له ورکړی وی؟ غریب له ورکړی. که ته بل څه کار کوې دې په ځای به دې غریب ورو ورو ته پوه نه شې عبادتونه باندې ټول پرېږدي، دا ټول عبادتونه به باندې پرېږدي. یو ورځ به ویډیو وګورې د مانځه باره کې به ته هم څه ووایي چې ته چې مانځه ته راغلې او 10 منټه او پاو ساعت دې تېر کړو، دې پسې یو غریب سره به په لاره تللی منډه به دې وهلې وه که عوام په دې خبرو باندې پوه نه شي. او دا سوچي به دا که زموږ خیرخوا دي او څومره ښکلې خبرې کوي. دا تاسو ته ما یو فایده ذکر کړه او دا نادره فایده ده، یاد یې ساتئ او مخکې یې نقل کوي. د دې ورور سوال دا دی چې قرباني اخیسته غوره دي او که نه د دې د پیسې ولګوم په غریبانانو باندې؟ موږ وایو نه، دا قرباني اخیسته غوره دي. وجه دا چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د هغه په وخت کې څومره غریبانان ډېر زیات، اوس خو لږ دي، په هغه وخت کې غریبانان ډېر وو. بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم څاروی حلال کړی ولې هغه نه لیدو چې دا غریبانان دي او په خوا کې مسجد نبوي کې دننه پراته دي ډېر شي غریبانان. موږ د هغه نه ښه پوهېږو. دا خو د اسلام یو شاعره ده، خو اسلام یو عمل له پوخانه روان دی. نو غوره هم دقه ده چې څه وکړي؟ قرباني وکړي او دغه غریبانانو له دي هغو له دې غوښه ورکړي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې زه او زما ښځه واته بچي، زمونږ د ټولو یوه قرباني کافي کېږي که نه د هر یو کس ته طرف نه یوه قرباني به کوو؟ او که چېرته یوه کافي کېږي نو په دې یوه کې د ګاونډي شریک کولی شم که نه؟ د ده هم زړه ته څه نه کېږي. یو خو دی او ښځه واته بچي، نو که کافي کېږي نو چې ګاونډي به کې هم ور واچوي. الجواب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی، مشهور روایت تے، امام ترمذی راوړی
كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم په زمانه کې به یو سړي یو څاروی لالو د خپل طرف نه د کور والا طرف نه په خپله به یې وخوړو او خلکو له به یې ورکول. دینه ثابته شوه چې د یو کور والا طرف نه یو کافي ده. ګوره د کور د مشر چې قرباني کوي او د ده سره چې څومره خلک دي چې هغو ته اهل بیت ویلی کېږي، د دې ځان سره په ثواب کې شریک کوي، نو د دې څه حصر نشي. شریعت دا نه دي ویلي چې دا به اتهی، دا به پنځه، دا به درې. چې کور ویلی کېږي دې ټولو ته، نو دا ټول په یو کې شریک کېدی شي، الا دا چې دا اوس پنځه شپږ وروڼه یو ځای اوسېږي او هر یو جدا دی، کور یو دی خو خرچه څه ده جدا ده، د یو کور نه حسابي، د یو کور نه دی. ګوره د کور جدا دی، اهل بیت د جدا دي، دغه جدا دي، د جدا دي، د جدا دي، دا په هر یو باندې قرباني ده. خو چې ټول شریکي د پلار سره یي، پلار یې خرچه کوي، دوی پیسې راوړي پلار له ورکوي، نو یو څه ده، یو کافي ده. اگر که دا څو کسانی، سل کسانی، اگر که دا سل یو کافي ده. موږ دا وایو چې کور والو کې کم راځي، نو ګاونډي دې څه شو؟ ګاونډي دې بار شو. ګاونډي په دې کې په دې یو کې تاسو نه شریک کی، او دا جدا مسله په ساروي کې شریک کی. دا فرق یې ساتيخه، ساروي کې شریک کېده دا جدا مسله ده، په دې قرباني کې شریک کېده کوم چې تکي دا جدا مسله ده. موږ مسله ګورل دا بیانو چې زه یو قرباني کوم، ګډ مې راوسته، بیزه مې راوسته، خپل کور والا طرف نه کوم ګاونډي راته وي په سود راوسته، به دا په زر راوړی، زه 500 زما طرف نشو لکه نکی لکه دا یو قرباني ده. نو په یو قرباني کې ته او ستا خپل خپلوان کور والا چې کم تا سره دي دا به کې راوي، چې کوم ته ویل کېږي په عرف کې او په علاقه کې چې دا یو کور دی، نو دا به کې ټول دنه رالو. دغه شان که ته عیسه واخلې په یو څاروي کې، لکه غوا، میخه، اوښ، هغې کې د عیسه واخسته، په دې عیسه کې هم دا ټول تا سره شریک کېږي. په اوو عیسو کې تا یوه خوښه کړه، د هغې پیسې دې ورکړې، کم خلک چې تا سره دي کور کې او دا ټول شریک دي په مال کې او پیسو کې، دا ټول په دغې کې راغلي. اوس ګاونډي په دې څاروي کې شریک کېدی شي، وایي سي دي یو تا واخسته، نو بله چا واخسته، ګاونډي واخسته، بیا د ګاونډي هغه د ګاونډي د کور والا سره تعلق ساتي، دې مسلې ته سوچ کوئ. ښه، دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی دی د قرباني څاروی اخیستی دی، خو دې د حلالي په ټیم کې دې څاروي ته نشي کتی، یعنې سړي زړه نری نو بل څوک یې حلالوي، دا قرباني صحیح ده او که نه؟ دی وایي مني چې دا د الله عبادت دی، دا انکار دې نه کوي، خو بس زړه یې نرم دی، څه اعتراض نه کوي. یو خو یو سړی اعتراض کوي، لکه څنګه چې غیر مسلمه ملحدین دا اعتراض کوي چې تاسو ولې په دې ورځو کې د څاروو د وینې تویوئ. یو خو هغه دا سړی په دغه اعتراض نه دی، خو دی وایي چې زه څاروي ته نشم کتی، بل سړی مې وکیل کو، دا صحیح ده او که نه؟ الجواب، غوره طریقه دا ده چې هر سړی خپله قرباني په خپله حلاله کړي، او که چېرته د دغې طاقت یې نه لري یا کتی ورته نه شي، نو هېڅ خبره نه، د بل سړی وکیل کولی شي. رسول صلی الله علیه وسلم حج له چې تلو، نو څو څاروي ځان سره بولي؟ 3 شپېته. دا 3 شپېتو کې بعض رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال کړي دي او بعضې علي رضی الله عنه ته پرېښودي چې لا تا حلال کړه. نو دې نه دا ثابتېږي چې په حلالولو کې که ته بل څوک د خپل طرف نه وکیل کړي چې ته یې حلال کړه، نو دې کې څه حرج نشته، قرباني صحیح ده، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې 2 کسان په یو څاروي کې شریک شو، غوا ده، میخه ده، اوښ دی، خو هغه څاروی دی چې په هغې کې حصې، نو یو پکې داسې کس شریک شو چې د هغه مال حرام دی، نو دا په دې قرباني باندې څه اثر پرې باسي او که نه؟ الجواب،
وکسان په ساروي کې شریک کېده په غوا او اوښ کې دا ثابت دی رسول صلی الله علیه وسلم او میخه د غوا یو قسم دی نو کله چې غوا ویل شي دی کې میخه د نراله دلیل په دې باندې دا دی جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت ته په صحیح مسلم کې شتي چې نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه موږ ساروي ولر کو حدیبیه په کار باندې رسول صلی الله علیه وسلم البدن عن 7 والبقره عن 7 اوخ کې څو کسان شریک شو یو کې به وو او په غوا کې به یو غوا کې به و کسان په یو اوخ کې به وو او په غوا کې به وو دې ثابت شو چې دا شریک کېدی شي په دې کې څه حرج نشته بیا رسول ضرور دې سوال لوړ خپل سوال دی یو به کې مال حرام دی دا به د قرباني باندې سره چې یو کنه نو دوه حالات دي یو مونږ ته پته نشته چې دې سړي مال حرام دی نو دې ټیم کې صحیح ده دې شریک شي قرباني هم صحیح ده هیڅ خبره نه ده دویم حال دا دی چې مونږ ته پته لري چې دې سړي مال حرام دی دې سي ټیم کې به دې مونږ د ځان سره نه شریک کوو مال حرام دی یو دویمه چې ته شریک کې نو دې زړور شو په خپل ګناه باندې ما پرون دې خبرې ته سوچ کو بلګیاو ملګری سره موته مې من څومره بے غیرت شي او ایمانی غیرت رانه ختم شوی مخامخ ګناونه کیږي موږ څه نه وایو لکه چې زما پلار ته کنځلې وکړي مخامخ زما په مخ کې زه به غلی شم ته به غلی شې نه که چا زموږ مور مبارکې څه ووایي دا خو د مرګونو خبرې یا د خور او ښځې یاده کړه یو سړی زما په مخ کې د الله سره دشمني کوي یو سړی زما په مخ کې د پیغمبر سره دشمني کوي بیا ورته زه څه نه یم بېغیرتي نور څه ته وایي یو سړی دی تا ته پته لري چې د ده مال حرام دی سود خوري الله سره اعلان جنګ کړی او الله ورسره اعلان جنګ کړی ته بیا هم ځان سره شریک کړې صحیح د لاس طاقت خو ستا نه رسي داسې به وایي چې د جبې هغه دې هم نه رسي نو دا خو دې رسي که نه چې د شپږ کسان ووایي دته چې وروره ته موږ سره نشي شریک کړی ستا مال حرام دی اثر به څه پرې باسي دی به د خپلو حرامو نه بند شي چې رو دا خو د مسلمانانو ما سره رابطې پرېښودې که دغه شی زموږ د ژوند طریقه وی چې د ګناهګار نه به خفه کېږو نو بیا به چا ګناهونه کولی بیا به یې نه کولی خو موږ خو مړه دغه د الله سره هر سړي خپل قبر دی ته به سره ګوتې وایي هر سړي خپل قبر دی وایي خو دنیوي مسلو کې نه دا دیني کې نو چې کله مونږ ته پته وي چې د پلاني مال حرام دی نو دی به د ځان سره نه شریک کوو والله اعلم دی ورو سوال کړی دی چې زنانه ذبیحه کولی شي او که نه الجواب زنانه چې کله د حلالولو په طریقه پوهېږي د ذبیحې نو په دې کې څه حرج نشته د دې ذبیحه صحیح ده که مسلمانه ده او که په اهل کتابو کې ده یا موږ هغه مسلمانانو ښځو ته نه پرېږدي دلته یې ساتي چې اهل کتابو کې یو ښځه یهودۍ ده یا نصرانۍ ده او څاروی حلال کو صحیح ده که نه صحیح ده په دې دلیل دی په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې یو زنانه یو ګډ حلال کړی و په ګټه باندې او کدي چې چاړه به نه و تېره ګټه به راوسته به یې حلال کو رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه یا رسول الله مونږ خوړی شو که نه رسول مې وخوړی شي یو بل دلیل په دې دم په صحیح بخاري کې دی چې کعب بن مالک رضی الله عنه سره یو وینځه وه او هغې به بیزې ګډې ساتلې نو یوه پکې زخمي شوه هغې ګټه راواغسته حلاله یې کړه بیا هغې د رسول نه تپوس وکړي چې یا رسول الله هغې دا چل کړی مونږ یې خوړی شو که رسول الله کلوها خورئ امام بخاری رحمه الله په دې دوانو حدیثونو باندې باب تړلی بابو
ذبیحة المرأة والأمة باب بیان د دې کې چې د زنانه د لاس ذبیحه او د وینځي د لاس ذبیحه حلاله ده به د دوه دلیل پکې راوړي داسې پالتو خبره ده چې زنانه ذبیحه نشي کوله ولې لکه خو په دې باندې صحیح دلیل دا پینشتي بلکې صحیح دلیل خدا دی چې دا کار سره دا جایز دی والله اعلم د یو سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه قرباني کولای شم او کنه الجواب بس خلک په دې سوچ کړي چې د پیغمبر د طرف نه قرباني کولای شم او کنه بعض وی دغه طرف نه عمره کولای شم او کنه بعض وی دغه لپاره نفلي موزونه کولای شم او کنه ګوره ته د پیغمبر غم راغسته خپل غم کوه هغه سردار دی د امت او د انسانانو د جنت دروازه باغ کولاوي شفاعت بغټ هغه کوي تخپل غم کوه بل بغیر د دینه چې ته دغه تر قربانیو کې عمرو کې ته چې د قربانی کې عمره کې به شریک ته په ثواب کې دې طریقه غو خوله د دین هغه مونږ ته رسول خو باز کسان یو روایت ذکر کوي څنګه موږ ته سود علماء سره کینی یعنی حدیث ورتم بیان کی سند ورتم بیان کی بیا بوته غلبنا یا رسول مولیانو ګډوډ کړی هغه حدیث ته دی امام ترمذی رحم الله راوړی امام ابو داود راوړی چې علی رضی الله عنه دا طریقه وا انه کان یضحی بکبشین هغه به سو ګډانه لول دوا احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم یو به د پیغمبر د طرف نه دغه د مرګ نه بعد والاخر عن نفسه او د دویم به د خپل طرف نه لاله چوتوی ته دو ګړه ويا امرني به النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ طرف نم کوا اوس کدا روایت ته پیش کی چې دی مبارک سوي دوی دو جواب دي اولنې جواب دی چې دا حدیث سندن کمزور دی په دې کې یو راوی دی په سند کې راځي چې هغه ته ویل کېږي شریک او دا ضعیف دی او دویم راوی په دې کې راځي حنش او دم کمزور دی دې دوه راویانو د لاسه د دې حدیث سند سره کمزور دی زور لګول دی وینه حدیث صحیح ورته تاسو منم وختي تور چې دا سره سیده بیاتی مسئله نه ثابتي څنګه نه ثابتي وصیت کړه خاص علی رضی الله عنه ته به سلام عمل کې وصیت خو چاته وشي عمل به بسوک کوي هغه به کوي رسول صلی الله علیه وسلم په ټول امت کې خاص چاته وی کدا حدیث صحیح ثابت شي علی رضی الله عنه وی چې ته قربانی کې زمانه طرف نه بږي کوا ابو بکر صدیق ته خو نه دی ویلو نه کړی نه عمر بن خطاب کړی نه بل کړی نو دیږي کې دا خبره یاد ساتي چې موږ د قران او حدیث نه مخ کې نشوتلې سید پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ خو محبت او دا سره څنګه محبت کې دا خو الحمدلله زموږ ته پوښتنه کې څنګه محبت په سره کې خود مردا چې یو ځکه پالتو محبت ته د قران او حدیث نه کې مخ کې کېږي هغه باندې موږ رد کوو الحمدلله نو دا خبره به سند ده چې د پیغمبر د طرف نه قرباني وکړه د ثبوت نشته والله اعلم دا یو سوال کړو د ناشنا سوال کړي وې دا خو واضح ده چې کله د ذوالحجې مې شروع شي نو د ویختون او د نوکانو نه به سناخلي خو ماته مشکل ده چې زما نیم برید نشتی نو دا نیم لري کومه په دې له سورزو کې چې دا نیم غټ شي دا ما په حرج کې واقع کوي خلکو مخې نو زه دا نور نیم برید لري کولای شم او کنه الجواب یو سړی چې د قرباني اراده لري د اختر د قرباني دی به د ویختونه سناخلي صحیح خبره ده حدیث کی درجه په صحیح مسلم کې اذا رايتم هلال ذي الحجه کله تاسو ذو الحجه میاشتي میاشوینه واراد احدكم ان يضحي تاسو کې وسړي را د کړي چې د بسکې قرباني وکي فليمسك عن شعره واظفاره نو دې د خپل ویختونه او د نکونو نه بسنه اخلي
خو دومره ده چې بیا د اجازت شتي چې یو سړی معذوري دغه عذري نو که دی وکړي انشاءالله دې کې بس حرج لکه اوس یو سړی دی او دی د سر یا د بدن د یو حصې اپریشن کوي یا یو ځای زخمی شو هغه ولګنډي او پای کې ویښتو لرې کول ته ضرورت دی لرې کولی شي که نه شي لرې کولی شي او داسې نور عذرونه دي یو سړی د نوک یې مات شو دا نوک دی لرې کولی شي دغه شان دا رور دی دی هم معذور دی ځکه په نیم برید باندې ګرځېده د دې په سخت حرج کې واقع کوي بازار ته راوته خلکو سره میلاوېده نو د دې ته ګرانېږي وما جعل علیکم فی الدین من حرج او الله موږ باندې په دین کې څه سختي نه ده جوړه کړې نو انشاءالله دې رور دپاره به دا کار جایزي والله اعلم د ورور تپوس کړی دی چې زمونږ ګاونډیان دي او غیر مسلمه دي نو هغو له موږ د قربانۍ د دې غوښې نه غوښه ورکولی شو او که نه الجواب په دې کې څه حرج نشته چې غیر مسلمه له ته د قربانۍ د غوښې نه غوښه ورکې چې کله دی ستا په خپلوانو کې یا ګاونډي دی یا غریب دی الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الممتحنه کې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تاسو دین نه منع کوي چې دغه کافرانو سره خمه کوي الله خو تاسو دین نه منع کړي کوم کافرانو چې تاسو د خپل علاقونه نه وستي تاسو دین ته نقصان نه درسي یعنی حربي کافر نه دی تاسو جنگ نه کوي الله خو موږ دوی سره خو کول نه منع کړي خو نه بلکې دوی سره خه کوي دوی سره خه کول دادي غریب دی ګاونډي دی خپلوانو کې دلته غوښه ورکولی شي په دې باندې یو دلیل دام دی چې عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما وذبحت له شاة في اهله قرباني کوله څاروی حلال کړی شو نو کله چې راغی نو دا تپوس یې وکړو اهدیتم لجارنا اليهودي زموږ د ګاونډي چې یهودی دلم د غوښه لېږلې ده که نه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله دا خبر اوریدلې ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه جبريل ته په مخه وي چې د ګاونډي سره ښه کوي او دوی ته ووایي چې ښه کوي ګاونډي سره دې ښه کوي رسول صلی زما دا ګمان شو چې یو ورځ به د جبريل ماته دا م ووایي چې د ګاونډي په دې میراث کې م حق رسي امام ترمذي روایت راوړی نو دینه د ثابتېږي چې غیر مسلمه ته د قرباني غوښه ورکول څه دي جایز دي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې یو څاروی دی او دغه په خېټه باندې بچی دی نو په ده باندې قرباني کیږي او که نه الجواب بیا په دې سوال کې سوال کړی دی که دا جایز وي نو د دې ماشوم سره به یې څه کوو دا دویم سوال شو جواب د دې اولنۍ مسلې هغه دا دی چې دې کې د علماو اختلاف شتي چې څاروی دی ته واغستو اوښه دې راوسته غوا دې راوسته میښه دې راوسته ګډه دې راوسته بیزه دې راوسته او په خېټه څه دی بچی دی په دې قرباني کېږي او که نه جمهور العلماء او غالبا علماء او صحیح خبر هم دا ده هغو دا وایي چې په دې باندې قرباني کېږي وجه دا ده چې رسول سلم هغه عیبونه ذکر کړي دي د کومو نه چې به د قرباني څاروی ساتي او دا پکې نه نو به کې دا عیب نه دی ذکر کړی چې په خېټه به بچی دا عیب دی د رسول سلم نه ذکر کړي نو صحیح خبردار چې به دې څاروي باندې قرباني کېږي ښه د ماشوم سره به یې څه کوو که دا ماشوم ژوندی راووتو واضحه ده هلالکه وخورو خو هلالی به یې لازم ځکه چې هلته مور باندې هغه دې الله دپاره وقف کړې وه نو دا ورسره هم وقف دی دا نه چې دی به چې ساتو ځان الله نه خو صرف د تقسیم دې لپاره کوم چې یا به ژوندی راوځي او یا به مړ راوځي نو چې ژوندی راووتو بیا خبره واضحه ده دلته جمهور العلماء دغه فیصله چې دی به هم وړی کېږي که دی چې ته مړ راووتو
نو بیا به څه کېږي د هغې دپاره هم دلیل واورئ. امام ابو داود امام ترمذي رحمه الله روایت راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی، امام احمد بن حنبل هم راوړی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه هغه وایي رسول صلی دا خبره کړې چې زکات الجنین زکات امه، د مور حلالول داسې دي لکه دغه ماشوم چې حلال شو، د مړ راووتو که نه و دی حلال دی. حلالول مطلب دا شو چې دیم حلال دی، څنګه چې مور سوه مور حلاله شوه په حلالې سره. نو صحیح خبره دا ده چې کله دی مړ راووتو نو بیا هم دی خوړی کېږي به او د ده خوراک څه دی جایز دی. هغه جدا مسله د بعض علما د طبي ناحیې نه دا خبره کوي چې د دا غوښه چې دی دا ښه نه وي د جسم دپاره، هغه جدا مسله ده. خو موږ دلته شرعي مسله بیانو کوو. سړي ته داسې واقع راشي دی به څه کوي؟ څاروی دې واغېستو او په خېټه څه دی بچې ده. اولنۍ مسله ده ثابته شوه چې دغه څاروی اخیسته جایز دي قرباني دپاره. دویمه مسله بیا څه ده؟ ماشوم که ژوندی راووتو دی به ملالولی کېږي او که مړ راووتو نو هم دی حلال دی، د ده خوراک کول روا دي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې کله یو سړي اراده یې د قربانۍ نو آیا د ده ښځه او د ده بچي ویښته او نوکان واړه کولی شي او که نه کله چې ذوالحجې میاشت شروع شي؟ الجواب دا حکم خاص دی د هغه سړي دپاره چې څوک قرباني کوي او د ده په دې قربانۍ کې چې څوک راځي د هغوی دپاره نه دی. ځکه چې حدیث کې رسول څه وایي واراد احدکم ان یضحي، اراده او څوک چې اراده لري د قربانۍ نه دی به ویښته او نوکان نه اخلي. اوس ته قرباني کې کور مشر ته نو ته به نوکان او ویښته دا به نه اخلي. بچو او ښځو ته ورونو ته او دوی ته چې تا سره کوم شریک دي دوی ته اجازت دی. او که داسې نه وی او دا ټولو دپاره دا مسله وي نو رسول صلی به دا خبره بیا واضح کړې. هغه فصیح انسان چې هغه څه ویلي په هغه باندې عمل دی. هغه دقه ویلي چې کوم کس اراده لري د ده دپاره دا مسله شو. کوم چې کور کې دی هغه ډېر جاهلان ما ته پته ده او تپوس یې ما نه کړی. نو کېدای شي بعض ملګري ته موږ سره ناست وي نو هغه هم دا طریقې چې ټولو باندې دا پابندي کور کې واړه او ښځه او مشران کشران ټول چې د ویښتو اخیستو نوکونو نه منع کړی شي. ولې وي موږ به قرباني کوو؟ نو دا مسله د هغوی دپاره نه ده، دا خاص د هغه چا دپاره چې هغه د قربانۍ اراده لري. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې په حاجي باندې قرباني شتي او که نه؟ دې سوال باندې تاسو پوه شو څنګه؟ دلته سوال مطلب زما د وضاحت دا و چې دوی په حجي باندې قرباني شتي او که نه. دی د هغې قرباني تپوس نه کوي کومه چې په حجي ده، دی د اختر د قرباني تپوس کوي. ګوره موږ په اصطلاح کې پښتو کې قرباني دواړو ته وایو، خو په عربي کې شریعت فرق کړی. شریعت د حج دې ته هدي وایي او د اختر دې ته اضحیه وایي. نو ځکه د عرب چې کله تپوس کې د علماو نه نو هم داسې وایي هل علی الحاج اضحیه، په حجي باندې اضحیه شتي؟ دلته سوال واضح دی خو پښتو کې سوال لږ پیچیده دی. آیا په حجي باندې قرباني شتي او که نه؟ نو دا ورسره اضافه کړه چې قرباني د څه؟ قرباني د اختر دا پې شتي او که نه؟ الجواب یو کار جایز دی بل کار غوره دی. نو جایز دی چې حاجي د حج قرباني مو کی اول ته بخپل علاقه کې د اختر قرباني مو کی، دا جایز ده. خو غوره عمل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. غوره لار د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده. رسول صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې قربانیانی کړي دي د حج، خدا ته نه دی نقل چې هغه قرباني د څه کړي ده د اختر یې الته سمال پرې خو دی چې به دې به قرباني وکړي. نه، حجي زی مکې ته، د مکه زید قرباني د حج دی. نو ځکه موږ دې کې دا وایو جایز خو دي
یو سړی وکړه د حج قرباني هم کوي او بله د اختر کې صحیح ده دا جایز کار دی خو دین غوره څه دی چې صرف د حج دا وکړي وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راکړي که سړی دا چې پیغمبر طاقت نه رسېدو نو درې شپې ته څاروي حلالي د هغه طاقت نه رسېږي چې یو پکې د اختر د قرباني دپاره کړي کولی شي که نه شي کولی کولی شي خو دې نه ثابته شو چې حاجي دپاره دغه کافي دي د حج د قربانیانې اختر دې ته ضرورت نشته والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې دوه مسلې ته پوښتلې دي یوه که زه څوک وکیل کم د خپل طرف نه څاروي حلالولو نو آیا دی به مو ویښته نه اخلي او نوکونه به نه اخلي که نه دا مسله زما دپاره ده او دویمه یو سړی د حج اراده لري نو دی به مو ویښته او نوکونه نه اخلي او دغه چې اخلي د عمره چې وکړي او د هغې نه بعد ویښته لرې کوي نو دی به څه حکومي درې مسلې شوې اولنۍ مسله چې کله ته چاته ووایې چې څاروی واله ولالې که زما د طرف نه بیا مسله تا سره تعلق ساتي د هغه سره نه ساتي نو نوکونه ویښته به څوک نه اخلي دا چا چې قرباني ده دا څوک چې وکیل کړی دی نه دې ورسېدی که دویمه مسله د حج اراده یې کړې ده نو دی به هم د ویښتو نه او د نوکونو نه منع کي الجواب په دې باندې ډېر عوام نه دي پوه بلکې دعوی سره وایم بعض علما به هم نه دي پوه په دې مسله حدیث کې دا دي اذا واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک اراده لري د څه شي د اضحیه ټکی وایي ځکه دې مسله واضح کی نو اضحیه کوم څاروي ته وایي اختر په ورچ حلالولی کېږي داسې نه ویلي چې په تاسو کې د چا اراده یې د حج د ورکولو نو دا ویښته او نوکان نه اخیسته دا مسله چا پورې خاص شوه اختر قرباني والا پورې حج والا پورې نه اگر که دا حجي به حج تمتع کوي یا حج قران کوي خو دا مسله دا نه ده ښه یو سړی دی داسې هم کېدی شي یو سړی دی د حج د قرباني اراده هم لري او د اختر د قرباني اراده هم لري دی خو اوس منع کېږي د ویښتو اخیستو نوکونو خو کله چې دی عمره وکړي حج تمتع کوي عمره وکړه اوس به دی ویښته لرې کوي نو دا به دی لازم لرې کوي ځکه چې د دې حکم ورته هم شریعت کړی دا هم عبادت دی کوم شریعت چې ویلي چې ویښته به نه اخلي هماغه شریعت څه وایي دلته به ویښته اخلي نو ټکراو به نه پیدا کوي نصوصو په منځ کې مسله واضح شوه که نه دا ډېر فایدهمند مسلې دي او اکثر مسلمانانو ته واقع کي خو ډېر پکې د دې نه دي خبر الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا یو ورو سوال کړی دی چې موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې هلته د غوا حلالول یا د یو څاروي حلالول د قرباني دپاره دا منع دي نو موږ به څه کوو راته ښکاري چې ضرور کوم ملک ته اشاره کوي انډیا ته دغه د غوا بچي دي ټول د ویډیوګانې بعد چلیږي د مسلمانانو رانیولي چې ټوکړي ټوکړي کړي هېڅ خبره نه خو که غوا له دې لاس وړلو دا دې ځان له جاخه وکته اوس دې نه پرېږدي هلکه ویل دا زمونږ مور ده د دې غوا د میچا زیدو اسکي او دا ګن بله یې خوري الله دې دې حالاتو نه موږ ساتي او الحمدلله الله دې ساتلي او شکر وباسي چې الله تعالی سره پاکه عقیده درکړې خو په دې ملک کې به کوو څه بل ملک ته به پیسې لیږي او هلته دې خپله قرباني وکړي یو سړی په انډیا کې دی یا بل ملک کې دی هر ملک چې دی هلته پابندي لګېدلې ده چې ته دلته څاروی نشي حلالولی دی د خپلې پیسې بل یو مسلمان له ورکړي هغه ته دې ولیږي چې ته په خپل ملک کې زما د طرف نه هم قرباني وکړه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې په داسې څاروي باندې قرباني کولو څه حکم دی چې هغه نه نر دی او نه ماده ده په دې قرباني باندې په دې څاروي باندې قرباني کېږي او که نه الجواب په دې څه مانع خو شریعت نه دی ښوولی څه دلیل خو په دې نشته چې شریعت منع کړي او نه دا عیب ښوولی رسول صلی عیبونه خو واضح بیان کړي خو دا عیب په یو ځای کې هم نه دی بیان کړی نو غوښې ته به ګورې
او د خيارونه چې کوم دې کې پوهې داغونه به تاسو کې چې دې ساری غوخه څنګه دی نو که غوخه کې نقصان نه نو بیا په دې باندې قرباني کول سدي هغه جایز دي والله اعلم. دا یو سوال کړی چې آید ساروی د قرباني ساروی د لپاره خاص عمر شتي او کنه. الجواب واضحه مسله وزیرته مختصر بیانو. حدیث کې درځي امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم لا تذبحوا الا مسنه بالالوي او کدارته ملو نشو ګرانه نو په ګډانو کې هغه ګډه لولې شي چې عمر شپږ میاشتې. اوجی تفصیل کو. مسنه داغه ساروی ته وی چې د پيو غاخونه ولیدلی او دو نور راختلی. نو دا ثانی د پر علماء عمر خي بیزا څومره عمر وي ها کال غوا غلی دو کلمې خم دي سیده اوخ پینځه کاله. د اجازه صرف په یو ساروي کې د ما ذکر کوم ګډ کله نور ته ملو نشي او ګډ ته ملويږي شپږو میاشتو دی شپږو نه کاله پوری د سره د جایز دی. خدای استثناء صرف په ګډ کې ده بس. بیزه کې هغه په نسل کې ده نشته لازم بدی کې ګوري عمر ته او سته غاخونو ته. غاخونه چې ولیدلی د پيو او نور راختلی دوا نو بس د باندې قرباني کیږي والله اعلم. حکه یو کس دا وای چې ما غوا ولیدا او دو کلنه نه ده دو کلنه نه ده خو باډي دومره غټه ده چې دو کلنه نه زیاته غټه ده. ها سم خیال ها مسله د باډي نه مسله څه ده مسله د عمر ده د غاخونو ده. څنګه چې عمر چې ده کم دی غاخونه له پيو ندی ولیدلی او یا دو کارونه کته ده و او دا سملو وير غوخه ډیره ده نه دروا ده. نو دا عمر دې چې کوم شریعت خول دي والله اعلم. خدای ورو سوال کړی دی چې د قربانی د پاره قرض پیسې د چا غسته د صحیح طریقه ده وکنه. الجواب قربانی په د حکم د علماء ومنځ کې اختلاف دی چې دا واجب ده او کده سنت مؤکده ده. که واجب کې او که سنت مؤکده کې خو په هر حال کې شریعت دا نو چې دې لپاره قرض کا. ځکه علماء چې ته واجب وي نه غون په هغه حال کې ته واجب وي چې ستا په طاقت رشي. کوم چې ته سنت وي نه غوتم په وخت کې سنت وي چې ستا طاقت رشي دا ته نو چې قرض ولا راواخله. خو په یو حال کې دې لپاره قرض راغسته بعض علماء ته مستحب وي وغاله چې یو سړی دی هغه ته پته لري چې پیسې ورکوم لکه یو سړی دی په تنخواه باندې کار کوي او تنخواه ته ورځې پاتې دی او اختر راغی د یو کس قرض راواغسته چې بیا به درکما نو دا صحیح دی کنه صحیح خو یو سړی دی غریب سړی دی په ځان طاقت نه د قرضو ډکولو د قرضو د واپس کولو او د قرض رالي د غلط کار کوي والله اعلم. د یو سوال کړی دی چې ما ساروی اغسته او د قربانی د پاره د اختر نه وسور زمخ کې او کله چې می علالو نو دا غینه یو 2-3 غنټې مخکې په پوړو باندې مې را کوزو راولې نو دا یو وخت په ماته شو. دغه قرباني به زما شوي او کنه به شوي. الجواب قرباني د پاره چې ساروي واغستو د دې وقف کو د چا د پاره الله د پاره. اوس دې کې نقصان په دوه قسمه دی. کدی ته نقصان ورسېدو استاد کوتاهی د لاسنو به ته ذمہواری به ته سي ذمہواری او کستا د کوتاهی د لاسنې رسیدلې نو بیا به قرباني کیږي. لکه ضرور چې وای چې ما د قرباني لپاره ساروي بو په پوړو می را کوزو کوتاهی نه کړې خو په څه شو ماته شو نو په دې ساروي باندې قرباني کیږي والله اعلم. دا ورور وای چې
زما اراده دې کاله د قربانی د خپل طرف نه او د بچو طرف نه، نو آیا د دې لپاره څه خاص مواصفات شته په شریعت کې کنه په هر ساروي باندې یو څو شرطونه یاد ساتي چې دا شرطونه په دې ساروي کې نو دا قربانی څه ده قبول ده د الله په نيز. اولنې شرط چې دا په بهیمه الانعام کې او الله په قرآن کې دا خبره کړې ولکل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. او بهیمه الانعام دا سری غوا نر او ماده اوخ ګډ بیزا دا سو جوړې شو ټولي سلور شو اته چې نر او ماده او میخه على القول الراجح د غوا په قسمونو کې یو قسم شو. خو چې سړی په چرګ باندې قرباني کوي کی نه کی خو سړی په بل یو دي ساروي باندې کوي چې هغه حلال لې دا هر قسم ساروي نو په باندې قرباني نه کیږي. د بهیمه الانعام کې څه دار راځي نه دا ولنې شرط شو. دویم شرط دی چې دا بخپل عمر ته رسیدلې کوم عمر چې شریعت خو له غلط ست محکمه وي. دریم شرط دا دی چې دې کې باغ عیبونه نه کوم چې شریعت بیان کړی اولنې عیب ګوره دا عیبونه په دې مسله کې زموږ ورونه ډېر خطا کی زره تلنده مثلا نن خیمه او ان شاء الله ما ته دعا کوي سلور عیبونه دي یاد ساتي. اولنې چې پسترګه کې ښکارا عیبي پسترګه کې ښکارا عیب د ښکارا ټکه اوس راغله ولی او چې سړی دې ساروي واغستو او پسترګه کې عیب د خو پټ تخکاری نه نو دا قرباني ده څه ده صحیح ده. دویم ښکارا بیماری ښکارا مرض ده چې مرض دنه پته نه لري دا قرباني صحیح ده. دریم ښکارا ګډواله سلورم دیسی کمزورتیا چې دا ډوکو غمه غزیم ختم شي نو دومره کمزور ساروي د الله لپاره ساروي به غوسې ساروي اخلي خدای دا سلور دي چې دا پکې قرباني نه کی خکې دې سلور نه زیاتی ناغه من باب ولنه کی. مثال دي یو ساروي د خپې نشتی ها کی ولنه کی ها دا رسول سم نه ذکر کړی چې خپې نه ها د ګډوالي نه غټ ته کنه د نقصان خساروي دي یو سترګې بالکل نشتی یو سترګې بالکل نشتی قرباني به کی نه کی لکه چې رسول خو عیب بګی نه او دا خو ښکار عیب خا یو ساروي دي بیماری خوازیه ده دغه ساروي د ګرځېدو نه پروت ولی غار قسم بیماری ده په د باندې قرباني نکی. اوس راځو مسلې د خکرله او لکی او شي وک خکر لکی او وک غوره ده چې غوره مې وي مطلب دی کې څوک ونه کینو قرباني صحیح ده. غوره ده چې دې ساروي باندې قرباني وکړي چې خکري برابري او لکی برابري او غوږی نه پرې شوی یا نه سورې شوی دا غوره ده. او چې دا عیب پکې نو قرباني دی وشوه خو غوره طریقه دی پرې خو ده. دا سلور عیبونه سره بالکل نه کی کوم چې ما په اول کې ذکر کو دا عیبونه چې کم دي د دې سره دومره شو چې تا غوره عمل پرې خو. حدیث کې سوال زړه کې راځي د استرالیا ګډن ته سړي استرالیا ګډن بالکل لکې نه بالکل لکې نه او د سره بس کې دغه بالکل لکې نشتی نو جواب در اگر که بعض علما وایي چې د ذکرو کې د سارو ګورو چې لکې
خو صحیح بدای چې د الله دې سي پیدا کړی دی او شروط پکې برابر دي نو بده باندې قرباني کی کنه کی نو دا باقی چې مکه خبرې ذکر کړي د خکر ده د لکې ده د غوږ ده په دې کې به احتیاط کې او دا ولني سلور عیبونه چې کوم دي چې دا پکې به قرباني نکیږي د سوم شرط شو دریم سلورم شرط دا دی چې د ساروی به د هغه چا په طاقت کې او دغه په ملکیت کې وي څوک چې د قرباني کوي سره دې ته ضرورت ته مرده واضح نه واضح نه وسته د گاونډي ساروی دی پټ کړي ها تړلې ګورو ته خادم چې دې کله به قرباني کوو په دې قرباني کې نه کی ابلز می ویډیو کته دی ماشوم چې ته ظالمانو ساروی ته غسه د قرباني او نوټونه ول جالي ور کړی او غجاړي د زما د یو کال ساتلې ساروی او پیسې ټول لاړو تباشو ما سوچ کوم هغه خلک مو خوشاله چې قرباني لم سره وستو ساروی مراوستو دې کال له ډېر مزه کې قرباني نو دې پنځم شرط شو سلورم پنځم شرط دا شو چې دې کې به اخلاص وي د چا لپاره به الله لپاره تصویرام بولنو باسي بره یا دې کور مخې ته ودرولي او ګنګړي منګړي دې ته چولي او ګلونو دې ته چولي او غوجله کې زیشتي کور کې زیشتي نو څه ضرورت دی بلاره کې ودرولې لای کې ودرولې ټپې را ټپې وخت په وخت دا بس ګرانه وغوزه الله لپاره واسطه ته چې الله لپاره غسه ته بار د تذکرم نه کول ولاړ دې خپل ځکه به جو راغله ولا کړه به غریبانو له ور کړه نو دا به یو شرط اخرنی شرط پکې دی چې دا په هغه وخت کې له لکی کوم وخت شریعت یا خو دې او غد اختر د منځنه بعد دغه وخت شروع شو او د کوم وخت پورې د سلورمې ورځې نور ډوبېدو پورې والله اعلم دا ورو سوال کړی ډېر ښکلی سوال کړی چې سړی مونځ نه کوي نو قرباني کیږي او کنه الجواب چې کله یو سړی مونځ نه کوي او تا ولیدو وایي چې اراده مې د قرباني نو نصیحت ورته وکړه څه د منځه او دی باندې پوه که چې ستا قرباني نه کیږي مونځ نه کنه یو عمل دې نه قبلېږي بلکې دا یې ساتئ یو سړی دی ته پیژنې مونځ نه کوي بالکل او قرباني وکړه او ساروی په خپل حلال کو نو د ذبیحه به نه خوري ځکه چې د اسلام نه وته نو د لا ذبیحه څه ده حرام ده ها دا وجوده مسله ده که قرباني د کړي او د بل چا په لاس ذبح کړي نه به څه ده به جایز ده ځکه ذبح شي د بل چا په لاس خو کو دې په خپل ذبح کې به نه دروا دلیل به دې باندې چې د منځ دې غټ مقام دی په اسلام کې دا باز قربانو ته خوشاله او روجو ته خوشاله ما خام باندې او پوسټ مخکې را پاسې سترګلي پر سیدري او کې بني دسترخوان ته لاسونه وچې کې دعاګانې الله دې قبول کړي دې کله روجي سختي وګدي وي او به چې کله اختر اعلان وشي د دوی غو مبارکه په خیر روجي تراویح زکاتونه وشتاړ بشي دې ټول مبارکه اډوانس کې چې دا قبول شي عبادتونه دي نه او قبول اوسې د کولو نه پاتې د سنه پاتې د کولو نه هغه مونږ وکړو د منځه اهتمام کوي والله اعلم دا ورته پوس کړی دی چې د قرباني د ساروی به پسوي سو کی تقسیمه الجواب مشهور ده او معروفه چې اکثر علما وی چې د پسوي سو د تقسیمه دریو ته د مستحب طریقه د واجب نه مستحب دي الله بقرآن کې فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فيوزك الله يفكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ويخري بخبلا غریب له ورکی چې سوال کوي یا غریب چې سوال نه کوي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حديث ابو سعيد بخاري كده رسول الله كلوا واطعموا وادخروا خري نور له ورکی او ځان له يخودم شي دې کی اجازه ملو شو ټول نو
صحیح طریقه دا ده چې د دې نه څه غریبانو له ورکړي څه د ځان له ورکړي څه تحفه کې ورکړي خدا واجب نه دي چې ته به داسې کوې که ته معمولي سره واغسته او هغه د غریبانو له ورکړه او باقي ټوله ته وخوړه جایز دي که نه جایز جایز دي شریعت دا حد نه دی ښودی چې دا به لازم درې حصې کوې هلته ډېر خلک اهتمام کوي یعنې بالکل برابر درې یو ځای کېږي چې څه کمی زیاتی پکې رانه شي نه دې ته ضرورت نشته خو بس دغه دی چې غریب حساب پکې وباسه چې څومره وباسي ملګرو له پکې ورکه هدیه خپلوانو له ورکه په خپله ټیم وخوره اگر که د بعضو علماو فقهاو دا رایه هم دی چې که ټول دی وخوري نو هم پکې څه حرج نشته خو بیا موږ وایو چې غوره دا ده چې د الله طرف نه مامور دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ویلي نو غوره دا چې د غریبانانو هغه حصه پکې ورکړی شي د بعضو یخودي تلاجک او ډکه کړي سمه یو شپږو میاشتې بعد ته مې چې یو ټنګره ووایي وی د قرباني د غوښې برکتي غوښه یې ووایي د دې خوند نه خرابېږي او دا ښه مزداري چا ویلي چې خوند نه خرابېږي خو ده سره دغه پرتې به دغې ته خوشحاله وي د قرباني د غوښې ځان له خونې وي او جمع کوي نو ملګرو له یې ورکه غریبانانو له یې ورکه ځان له تیم وخوره ټولو اجازت دی والله اعلم خدای ورو سوال کړی دی چې قصابي له د څاروي سرمن موږ ورکولی شو که نه الجواب قصابي له سرمن ورکول یا غوښه ورکول دا به دوه قسمه ده یوه په دې نیت ورکول چې دغه پیسې دي د حلالولو نو بیا نه دي جایز امام بخاري امام مسلم د روایت راوړی د علي رضی الله عنه هغه وسوي وی امرني النبي صلی الله علیه وسلم رسول ما ته امر کړو چې زما د څاروي ته حلال کړه قرباني ده او دای ما ته وی چې د دې غوښه د دې سرمن د ټول به صدقه کې او دای ما ته ویلو چې قصابیلته سور نکی قصابیلته سور نکی خدای وی په خپل به دوی چې نحنو نعطيه من عندنا موږ خپل طرف نه ورکو نو دا دویم قسم شو خپل طرف څنګه لکه یو کس راغی څاروی حلال کو ستاسو پیسو اتفاق سره جدا دي خو چې کله تو ته او د دمو ضرور د سرمن زموږ طرف نه والا هدیه شو دا جایز دي که نه دا جایز دي خو که سرمن ته داسې ورکې چې هلته پیسې بیا دغه کې چې پیسې دې بچ کړي نو دا بیا نه کېږي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې یو څاروی دی پای کې اووه کسان شریک کېدی چې او پنځه پکې شریک شو نو دا صحیح دی او که نه ګوره شریعت زیات نه زیات حد یې ښودی دی هغه څو کسان دي اووه کم سے کم د یو نه د اووه په منځ کې دا چې ته څومره کې کوه دوه کسان شریک شو میخه یې راوسته په شریکه نیمه زما نیمه ستا صحیح دی که نه صحیح صحیح پنځه کسان شریک شو درې شریک شو جایز دي بعض په دې دلیل وښایه دلیل عقل ستا عقل ته به دې دلیل غواړي دلیل خو دغه شو که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم څو کسان شریک کېدی شي و په دې دلیل کې دننه دا خبره پرته ده چې د اووه پورې که څومره عدد دي هغه جایز دي خو د اووه نه زیات نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې منګه شریک شو په قربانۍ کې اووه کسان په دې اووه کې دا یو اراده د قربانۍ نه لري خو کور له غوښه وړي نو دا صحیح دی او که نه الجواب دا بالکل صحیح دی بالکل یو کس ته مثال کې غوی راوسته په هغې کې اووه کسان شریک شو دوه دا وایي چې موږ قرباني نه کوو خو کور له غوښه وړو یا داسې پنځه کسان دي په دې پنځو کې یو وایي زه درې حصې علمه یو به زما د قربانۍ شي او دا دوه ځان له هسې علم کور ته وړمه نو دا جایز دي څه دي جایز دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې یو حیوان یو څاروی چې خسی نو په ده باندې قرباني کېږي او که نه الجواب رسول صلی الله علیه وسلم چې په کوم څاروي باندې قرباني کړې وه په یو روایت کې سړی چې دوه ګډانو باندې کړې وه او دواړه څه خسیانو بلکې دا خبره یې ساتئ چې د خسي څاروي غوښه څه اښودی
د خسی ساروی غوخه اخوږي نو جایز دی بالکل چې ساروی خسی او ته به قرباني وکي والله اعلم. د یو سوال کړی دی چې کم رنگ غوره دی د ساروی. با سوالونه دسی اسی جوړ یو سره ورکوي خو بیا زمونږ کار دی د الله په توفیق سره دغه جواب ورکول. غوره رنگ هغه دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم سارو باندې قرباني کړو نو روایت کړی چې هغه رنگو سپین او تور، سپین او تور او سپین پکې ډیرو په نسبت تور سپین سو ډیرو. دا غوره رنگ دی، خسته رنگ دی، مزیدار رنگ دی. ګور رسول صلی الله علیه وسلم چې کم سارو باندې قرباني کړی دی دوه ګډانو او رنگ یې سو تور او سپین، او سپین پکې زیاد او کرور خمزیدار کړي خو غټ غټو او هر یو خسیو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ساری غوره کړی چې الله لپاره یو شی غوره کې نو خمزیدار ساروی غوره در الله لپاره ته کې هیڅ خبر نه کدی باندې پیسې ډیری ولګي، هیڅ خبر نه کدی باندې پیسې ډیری ولګي ځکه چې دا د الله لپاره دی والله اعلم. دا یو سوال یو ورور کړی چې زما مور پلار مړ دي نو زه د هغوی د طرف نه قرباني کولی شم او که نه؟ الجواب شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې د مړو د طرف نه قرباني کول په څو قسمه ده؟ په درې. د تقسیم یاد ساتي ډېره فایده بدله درکړي. اولنۍ قرباني کول د خپل طرف نه او مړی په ثواب کې شریک کول دا جایز دي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت هم دي. دغه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ساروی لاله وی دا زما د طرف نه او زما د کور ولا طرف نه. اوس کور ولا کې مړ شتي که نشتي شتي پکې دا جایز شو. ته قرباني کې او زړه کې لري چې زموږ غپلار پکې چې مړ هغه پکې هم شریک دي، امور مړه دا پکې هم شریک ده، جایز دي. دویم قسم قرباني چې مړی وصیت کړی بیا واجب دي، بیا واجب دي. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الله يسجل وصيتونه بدلی دا ګناهګار دي. دریم قسم مستقل قرباني کول د مړي د طرف نه، مستقل دا ساروی زما د پلار د طرف نه دی، جدا ساروی، نو دا جایز دی او غوره نه دی. غوره ولې نه دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت. او زموږ ټول کار د رسول صلی الله علیه وسلم سره. ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم تر وفات شوی د حمزه دغه بچی وفات شوی، لونه وفات شوی، خدیجه رضی الله عنها چې ټول زیات په مینو په خزو کې هغه وفات شوی ده. خو د یو نم نه نقل چې رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کول او دوی چې دا د پلاني د طرف نه شو نه، د ځان سره شریک کړي دي. خو مونږ چې جایز دي د ځان سره شریک کړي دي اسی. نو کې یو سړي د پلار د طرف نه قرباني وکړه نو موږ ته دا نه چې قرباني ونه شوه وشوه، خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه ده. او په دې کې فرق دی. ګوره کله چې موږ وایم چې دا کار غوره نه دی نو بیا فرق کوي، مطلب غوره نه یعنی وشو، خو د دې په مقابل کې بل کارو چې هغه د دې نه سو اغوره. دې کې ته یو فائدې ذکر کومه. ګوره بعض علما دا فائدې ذکر کوي وې دام سنت طریقه نه ده او غوره طریقه نه ده چې خاوند دي ځان له قرباني کوي او خزه دي ځان له کوي. دا زموږ په معاشره کې ډېر دي چې خزه ځان له کوي. وجه څه ولې غوره نه ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړې ده او څو بیبیانې دي نه، او په دې نه کې یو نم نه ثابت چې غیر خپل طرف قرباني کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم ټول لالو کنه دنه خپدیز کې بل فائدہ یو سړی د خزي دودي نه ټول دوانو طرف نه یو سروي پوره د په کې شریک شو چې رسول صلی الله علیه وسلم بي بیانې نه چې ژوندې یو وخت کې سودي نه، نو نه د رسول سره په یو سروي کې شریک کیږي. د دلیل به دې چې دا جایز دي. اخرنه سوال هغه ده چې یو سړی دی د ذوالحجې په اولنی ورځو کې اراده شتي د قرباني خو ویخته لري کړو یا نو کونه لري کړو په خطا سره وسو کې
چې په خطا سره لري کړو خو به سول نشته که قصدن آمدنی لري کی نو توبه او استغفار پدې د دې لپاره خاص کفاره نشته ته کوسته اراده د قرباني او وختي قصدن آمدن وړ نو کو نه دی وړ ګناګار شو په ګناه کې واقع شو اوس توبه الله ته رجوع الله ته جړه د دې کار بخانه غواړه او قرباني خپل وکړه قرباني دې څه ده هغه سیده د دې لپاره خاص فدیه نشته والله اعلم ضرور وای چې چيله او یا ګډ د ټول کور تر نمونږ لکسات مخکې دغه مسله تفصیلا بیان چې یو ساروي د ټول کور د طرف نه دا غلطه خبره ده که غوا وای شي دا یو شي کې ته شریک شوي په دې کې ټول کور ولا رالو ځان له بيزه دی راوسته ګډ دی راوسته ګډ دی راوسته چيله دی راوسته دام سره کافی دی هغه خلک چې تاسو سره په دې کور کې دی او شریک دی هغه ټول پکې دن نه راځي او کدي شي چې مالی جدای خرچه جدای نبی دوی په یو ساروي کې ني شریک دي اکثر دی رونو ته په دې وخت یو بل ډیر خواږي شي نه چې موږ شریک نه یو خو بیا امرونه یو بل سره محبت ته ای ساروي د پاره محبت پیدا شي چې یو ساروي باندې کار وچلی نو ټانکی منکی لګي په دین کې ګره او چې کله د قرباني خبر ختم شي بیا دارو مختم کته نه غواړم زوی مونږ جدای یو او دیوال وو خو چې موقع ملوش چې قرباني ورزلې بیا بداته پوښتنه کینو مونږ خو یو چتلاندې وي د یو چتلاندې چې ارکه د یو چتلاندې چې خرچه دی جدا ده د جدا کولمه ده لنډه خبره ده بس چې خرچه دی جدا ده کولمه جدا ده د جدا سروي راولي والله اعلم ګوره یو سړی د زمکه ډېر دا وی چې قرض دی باندې ګوره د باز مسلې دي چې انسان به خپل پوي د او د الله په منځ کې ده د او د الله په منځ کې ده یو سړی سره د کروڑو د اربونو زمکه پرته ده او یو څو زره قرضې راټینګ کړي دی په ما باندې ده دا د ټوغه نه کوي ټوغه کوي د دې د ساروي حلال کی که حالات سخت شي او ټوټلي د زمکه نه وي قرض لري ختمه کی الله سره چې معاملات کوي سیده معاملات کوي د الله سره الله نه دی په کار ده الله ګوره د دې قربانیانو د مسله بیانې به بګی دا ذکر کړی ده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله ګوره نستا سود دي سارو د قربانیانو نه وینه په کار ده ولې غوغه په کار ده نو ترش ولكن ينالوا التقوى منكم الله غوړي په تاسو کې تقوا راشي ستابدي سروي باندې بسو کې الله وبسکه د سوزر روپاټو سروي در روان کړي کله قرض نو کله نه ده کې دې ده سره زمکه ته دغه چولې دا به خرڅه نه دا ورکه نه قرض په اخره کې مرشي دغه شری بوجه چودلو پوندو کې خخ کې ټول عمر دغه شان ګرځیدلې او بچي وی الله دې خغر کې وي هغه پلانیز مکه چې خرڅه دغه ولې نه راست دا پلانیزي کې ولې نه راست اوس هغه ته ټوټه مکه ولور کې چې جمعات به جوړ وي جمعات شکر دی وبس چې قبر زی ولور کړي ولا مال دا پیسې راغله او مالا وې سو سچروکو هغه بچي وای چې دې بده دې زمکه نه وباسي والله لازم مال دا مسله راغله اوس پیسې لوکو خبچی کینه سمات دغه شان ته پوښتنه کومه ته سوې وې دې جن دي وباسي لازمکه چاو دا ویلاغه په میراث کې پاتې شي خدای الله بندگانو زمکه قیمتي له قبر زې ډېر نیولې چې کوم ناشته کې جمع کوي او دغه خوار او زار ګرځي بس بکې لام بيمنه چې صابون په یو چې بس مګ کورګه سره ذکر وبکی کنه ریالوم جمع کوي د اخره کې بچي وي دې زمکه لري کې دا ګن وي نو دا مسله د داود چا په منځ کې ده د الله په منځ کې ده الله سره ټوبې مکوي
خپل ځان ته وګوره قرض څه حالاتو کې ده ستا مالی حالات څنګه دي جیداد والی نه اوس خپله فیصله وکړه والله اعلم دا ښکلی سوال دی چې مسافر دلته دی او قرباني په ملک کې کوي نه دی جایز دی او که نه نو جایز دی د هغې یو څو وجې دي یو خو د کورمه هلته ده د هغو به د غوښې نه فایده واخلي دویمه ده هلته غریبانان هم دته معلوم دي واضحه دي او که دا خبرې ترې لرې کړي نو بیا قرباني په هغه ځای کې غوره ده په کوم ځای کې چې سړی وي که دغه یو څو خبرې ترې لرې کړي نو دغه یو څو خبرو په رڼا کې دا جواب به ورکړی کېږي چې دا قرباني څه ده صحیح ده او جایز ده والله اعلم جی دا ښکلی سوال دی بعض مسلې زما ذهن کې ځم زه بیان یې کومه بیا رانه هېر شي دا مسله زما ذهن کې وه چې بعضو خلکو دا خبره مشهوره کړې ده مولیانو د کم علمۍ د لاسه او تحقیق یې نشتي چې د زنانه سره مثال کې 2.5 تولې سره دي یو زنانه د هغې سره 2.5 تولې سره دي نو په دې باندې قرباني څه ده لازم ده د دې خبرې نه سر شته او نه خفې شته د دې سره قرباني هېڅ تعلق نشته قرباني د کور چې کوم مشر دی د هغه حالاتو ته وګوره که طاقت یې قرباني به کوي ښځه ورسره شریکه ده که طاقت یې نه قرباني به نشته که دا ښځه مالداره د سره ورسره ډېر د خپل طرف نه کوي هېڅ خبره نه کولی شي خو د دې داسې پې موږ نه لازموو چې تا سره سره پراته دي د سرو داسې څه نصاب شریعت نه دی ښولی چې دا د زنانه سره نو بیا به قرباني لازم ده دا کمزوري خبره ده والله اعلم څنګه یو ځای کې پاتې کې بل پاتې صحیح شو ګوره دا ښکلی سوال دی مو خو دا ووایي چې 3 رونه دي یا 2 رونه دي شریک دي په یو کور کې د دوی لپاره یو څاروی څه دی کافي دی ښه 2 رونه دي جدا دي په یو کور کې یو څاروی نه کافي کېږي جدا جدا به کوي دا بله مسله 2 رونه شریک دي خو کورونه یې جدا دي نو دوی به قربانیم جدا جدا کوي وجه دا ده چې د یو ته اهل بیت جدا ویل کېږي دا کولمه عرف کم دي سي ده او څوک داسې نه وي چې کولمه د پلاني نو د بل هغه پکې داخله شوه یو پاکستان کې اوسېږي بل په سعودي عرب کې اوسېږي او شریک دي او چا دغه سعودي عرب چې کوم دی د هغه نوم واخیست مثلا که احمد وایي د احمد کولمه او کور والا هغه پاکستان والا پکې دننه راړو نه دا مستقل شو هغه چې یاد کې هغه مستقل شو نو دوی قرباني به اوس صحیح جدا جدا به اگر که دوی په مال کې څه دي شریک دي ولې جدا شو قرباني کورونه جدا شو دا مثلا په ذهن کې کېناسته رونه د یو چت لاندې شریک دي قرباني یو کافي ده د یو چت لاندې جدا دي یو نه کافي کېږي شریک دي جدا جدا دي قرباني به جدا جدا کوي شریک نه دي او جدا دي یو خبره خو واضحه ده چې قرباني به جدا جدا کوي د څو قسمه شو څلور قسمه شو د یاد ساتي والله اعلم د حج په دوران کې په لارو کې په امامونو کې لامبل جایز دی او که نه وی بعض کسان وایي چې په لامبلو باندې دم دی دم د باندې ځان نه خبره بعض صحابه کرامو ته دا خبر راورسېده لکه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نور چې بعض خلک وایي چې د احرام په حالات کې لامبل نه دی جایز اصلي چې د اوبو یو ټانک پروت و ډک هغه یې سره واخیستو په ځان یې واړو هغه ته یې ما دا سوال کوي جواب هم دغه دی